دغه بېساري انځورونه د بنیادي حجرو تر پیوندولو وروسته د ډیرک فیډیکا دی. هغه له نامه نه لاندې ټول فلج و، خو اوس داسې ښکاري چې دغې برخې ته حرکت او احساس په کراره راستنیږي. ساینسپوهانو د نوموړي د مغزو له هغې برخې نه چې د بویولو حس قوه لري ځینې حجرې راخیستي او دلته یې کارولي، ځکه چې دلته عصبي ریښې په دوامداره توګه بیا راژوندۍ کیږي. په پولنډ کې ډاکټرانو د ستون فقراتو په تشو ځایونو کې حجرې پیچکاري کړي چې پرمختګ او وده وپاروي. د دغه کار نتیجې په برتانیا کې ساینسپوهان حیران کړي دي. You are making history now. ته اوس تاریخ جوړوي. دا په سپوږمۍ د انسان له ګرځېدا ډیره په زړه پورې خبره ده. هغه څه چې مونږ کړي یو جوړښت او قاعده یې رامنځته کړي چې که مونږ یې ترمنځ یو پول جوړ کړو نو عصبي ریښې بیرته راژوندۍ کیدی شي. زه باور لرم چې دا هغه شیبه ده چې مونږ د فلج ناروغي بیرته په شا کولی شو. له هغې وروسته چې د ډیوډ نیکولاس زوی دانیل په یوه پیښه کې فلج شو، نو نوموړي د فلج ناروغۍ څېړنو لپاره له 1 میلیون پاونډو نه ډېر پیسې راغونډې کړي. دی هوډ لري چې د دې کار دوام لپاره باید میلیونونه پاونډه نور هم راغونډ کړي. که غواړئ چې ساینس پرمختګ وکړي نو تاسې باید چې وړیا کړئ. تاسې باید داسې کړئ چې کله یو لیوال ځوان له پوهنتونه فارغېږي نو ووایي چې دا یو ستر بریالیتوب دی. اوس نو پلان دا دی چې ساینسپوهان غواړي په یو ښه کنټرول شوي کلینیک کې د 10 نورو فلج ناروغانو ازمایښتي درملنه هم وکړي.